خزارو ممکن بعض کسان تفصیل باندې پوه نه وي دغه د موږ د خلکو ورځني کارونه دي. مثلا یو چوپان ده هغه خپل رمه پیایي، بل دهقان یا بزګر د خپل کار کوي، او بل ورسره په څنګ بل بزګر دی هغه خپل حاصل کوي، بل ښوونکی دی هغه راځي او زده کوونکو ته درس وایي، بل انجینر دی هغه مخته د خپل کار کوي، او خو په دغې مدت کې یو بل کس راځي هغه ته تاسې منتظر اوسئ. خزارو دغه کس چې تاسې وینئ دا دښمن دی، یو دښمن په صفت راځي او دوی ترمنځ تفرقه اچوي. بیا وروسته وګورئ چې څه کېږي.
Bismillahirrahmanirrahim. پیغام ای زما ساده ورونو آی کاش تاسو څومره غولیدلي یاست څومره لر تاسو تېروتلي یاست یو کمزوری دښمن تاسو څومره ژر تېر باسي خو دا هر څه د بې علمۍ وجه ده که تاسو تعلیم او زده کړې کړې وای نو نن به مو د حق او باطل ترمنځ توپیر کولی شوای که چېرته تاسو تعلیم کړی وای نو نن به مو د یو بل وینې نه تویولې که تاسو تعلیم او زده کړې کړې وای نو نن به مو د یو بل غوښ ته قصاب په چاړه نه وای ناست خدا په یاد ولرئ خدا په یاد ولرئ چې د ستونزو د حل لار جنګ نه ستونزې او اختلافات هېڅکله هم په جنګ نه حل کېږي بلکې د یو بل سره د خبرو او افهام حل کېږي ستونزو د حل لار لپاره باید د یو بل سره خبرو لپاره په یو دسترخوان راټول شو حق ته حق او باطل ته باطل ووایو بیا به هېڅکله ستونزې ونه لرو که چېرې تاسې غواړئ چې خپل حق وغواړئ او نه غواړئ چې حق مو پایمال شي نو په خپل منځ کې دا پرتې او بدبخته جګړه نه بلکې سوله وغواړئ او سوله وکړئ سوله یوه ستره الهي ډالۍ ده چې د خپل ورور د حق وړلو پر ځای هغه ته په سخته کې لاس ورکړي په خپلو بچیانو اولادونو باندې زده کړې او تعلیم وکړئ او دغه کړېدلی ځورېدلی وران ویجاړ وطن د علم په ښایسته زیور سنبال او ودان کړئ که چېرې تاسې رښتیا هم په خپل ولس او خلکو باندې مین او مهربانه یاست که چېرته مو په کونډو رنډو یتیمانو باندې زړه دردېږي نو دا جګړه د خدای لپاره نوره ودروئ یو بل ته مینه ورکړئ یو بل وبښئ او یو بل ته د ورورۍ لاسونه ورکړئ وایي موږ د همدې څانګې ګلونه یو موږ مه بېلوه موږ د همدې څانګې ګلونه یو موږ مه بېلوه لکه د ستورو سره ورونه یو موږ مه بېلوه اوس راته دغه اړولې چاړو مه راښایه اوس راته دغه اړولې چاړو مه راښایه موږ د یوې ځنې خالونه یو موږ مه بېلوه د توجه غنیمت څه ویل دا کروندې زما بدن کې نه کوي یارانه ستوري شمې دنګ کې نه کوي نن چې ژړا زموږ کوڅې واخلي یا ګلدرې زما لمبې واخلي راځئ وایي د افغانستان جوړو شګه د خپلې لمنو رانغلو شګه د خپلې لمنو رانغلو